وروسته اوس کرم محمد کرم صاحب ته خواست دی چې خپل کلام نه صحیح دی نه کرم محمد کرم صاحب زوړ کټه ستا خپل اختیار دی خپل نمبر چې موږ څومره نادانان یو نه په سود یو نه په زیان یو په ګناه پسې روان یو د ګناه خریداران یو چې موږ څومره نادانان یو نه په سود یو نه په زیان یو په ګناه پسې روان یو د ګناه خریداران یو د پیدې په لاره نه ځو موږ د ښې په لاره نه ځو چې تقدیر یو پې رنګین شي چې تدبیر یو پې رنګین شي چې تقدیر یو پې رنګین شي چې تدبیر یو پې رنګین شي دا قرآن زمونږ رهبر دی دا قرآن مونږ له خبر دی دا ملا مونږ نه بهتر دی دی ښه پوهه په زیر زور دی دی به مونږ ته نیغه لار ښیي دی به لاره د معیار ښیي چې هم دلته له پیدا وي او هم هلته له پیدا وي ژوند تیرو چې په دنیا کې د حدیثو په رڼا کې مونږ به هله بیا کامیاب یو مونږ به هله مستجاب یو او په تیاره کې چې روان یو توره شپه کې چې روان یو په خطره کې چې روان یو په نشه کې چې روان یو مونږ به خامخا غورځېږو مونږ به خود لیوني کېږو مونږ به خامخا غورځېږو مونږ به خود لیوني کېږو دا فقره مخې له راغله دا جمله مخې له راغله دې شاعر ته دا زه نه ویم دانشور ته دا زه نه ویم دانش رونو ډېر قابل دی دی په خپله ډېر عقل دی دا زه وایم اول ځان ته بیا یې ویمه هر انسان ته که په تا کې څه خطا وي که په ما کې څه خطا وي که بل چا کې څه خطا وي که ملا کې څه خطا وي چې وباسو د ځان نه ځان به بچ کړو د تاوان نه چې پردی دی دا حرام دی دا لوګی دی دا حرام دی دا نشه ده دا ښه نه ده که هر څه ده دا ښه نه ده دا څه دي دغه مسکه دا ښه نه دي دغه مسکه دا ګنده دي دغه مسکه پاک پراته دي دغه مسکه پاک پراته دي دغه مسکه چې سندرې وي د هورو چې خبرې وي د هورو دا چې هورې او غلمان وي همیشه چې سړی ځوان وي بیا به هلته کې شراب څکو بیا شراب به په شباب څکو بیا په جام به د ګلاب څکو بیا به یې هلته بې حساب څکو او چې الله رانه رضا وي چې الله زمونږ په خلا وي چې الله رانه رضا وي چې الله زمونږ په خلا وي یا کرم محمد کرمه بیا به ښکلی شعر لیکمه که زه هلته کې شاعر وم که قبول د رب په در وم